بیا به د عمران خان ویر وي، بیا به د پنجاب ویر وي، بیا به د قطر ویر سي، بیا به یو نوی تاریخ وي. 15 کاله برداشت شو، شپږ اویا کاله چې راځي پښتون به دا نه برداشت کوي. پښتون تحفظ مومن پښتون کار لري، مشر منظور پښتون لري، ځوانان لري، د ذریعه حساب به درسره کوي. دا یو نقشه نن دا جلسه د نوي کلي په پښتونستان چوک ده، بیا بیا تر وینې چې دا نوی کلی دا پښتونستان چوک بیا د لوی پښتونستان ناره کوي که نه کوي. سیبرو او د یوه مقصد دپاره بیا مړه سو، بیا نامه نسه مړو، په خپل وطن مړه سو، په خپله خاوره مړ سو، په خپل آبادي باندې مړ سو. را روان نسل له دې غلامي خلاص کړو، له دې تور پنجاب یې خلاص. پښتانه پراته دي، اخوا ته جنرال شاهي پرته ده، اخوا ته اشرفیه پرته ده، اخوا ته قبضه مافیا پرته ده، اخوا ته استعمار پروت دی، اخوا ته د دهشتګرد مافیانش کولو والا پروت دی. عجیبه داسې چاته زه تنخوا ورکوم، نن له ما هغه زیات حسرت دی، هغه له ما نه زیات سهولتونه دي. او زه دلته د اوبو ته ناست یم چې اوبه د څښلو اوبه هم ماته نشته. هستۍ باندې کله د اصلاحات په نامه، کله د آئین په نامه، کله د آئیني حقوق په نامه، کله د انساني حقوق په نامه دې ریاست ته موږ خواستونه وکړ، خو ده ماته دې ریاست د انسان په نظر نه راته کتل. د پښتنو ښار دی، دلته په یو ډېر لوی تعداد کې پښتانه آباد دي او پښتنو دا وطن دا نوی کلی آباد کړی دی. خو له بده مرغه څه وخت له مخه او اوس هم دلته داسې حالات جوړ کول شول، دلته خلکو داسې حالات جوړ کړل چې هره ورځ به په نوي کلي کې یو ټارګټ کلینګ سوی وي، هره ورځ به په نوي کلي کې یو انسان بې وجه مړ سوی وي. او د دې معلومه به نه وه یا به معلوموله نه چې دا چا مړ کړي. دا د هغه حالاتو تسلسل و چې کوم یې په پښتونخوا وطن باندې د استعمار د ریاست پاکستان د دې ادارو جوړ کړی وي. بیا سره سره مړ به کړم، خوش به کړم، او له هغه سره سره د نوي کلي په هر روډ په هره ګلۍ په خوله کې یې چیک پوسټ و ناکې راته جوړې کړې. عجیبه خبره خو دغه ده. اوس موږ د مشر سره را روان وو، نو مشر منظور پښتون ته موږ د کوټې نقشه کشي کوله، کوټه مو ښووله. د نوی کلي او د کیمپ دیوال مخامخ دي سره و په میانځ کې د 20 فوټه فاصله ده. اوس د دیوال اخوا ته یو ژوند دی، یوه دنیا ده، د دیوال دې خوا ته بل ژوند دی، بله دنیا ده. دې خوا ته پښتانه پراته دي، اخوا ته جنرال شاهي پرته ده، اخوا ته اشرفیه پرته ده، اخوا ته قبضه مافیا پرته ده، اخوا ته استعمار پروت دی، اخوا ته د دهشتګرد افزایش کولو والا پروت دی. زما په نوي کلي کې چې زه د دې نوي کلي وارث یم، زما په نوي کلي کې اوبه په ټینکر دي، خلک کور ته اوبه په ټینکر غواړي. ده د ټول اډوړک اوبه کیڼ ته یوړې، ده د ټول اډوړک اوبه کیڼ ته یوړې. زما د نوي کلي دا به څنګه کېدله چې په 20 فوټه باندې کیڼ دی، په لکاو پوجیان پکې پراته دي، او په زراو ایکړ مځکه د پښتنو د کیڼ نیولې ده. دا د پښتنو په وطن قبضه سوي کیڼ جوړ کړی او دوی قابضه سوي دي. دا د کیڼ دی په 20 فوټه باندې پښتون هره درېیمه ورځ په نوي کلي کې د نامعلوم افرادو په نامه مړ کېږي. نو دا څنګه کېدای چې په دا کیڼ ته یو نامعلوم افراد راځي او په دا نوي کلي کې هره ورځ نامعلوم افراد ګرځي؟ نو دا خو معلومه ده چې دا ته یې، دا عمل ته کوې، دا ځان مضبوطه کولو دپاره ته نه کوې. په هر ځای باندې یې چیک پوسټ جوړ کړی، له دا ځایه ټول اډوړک. نن مانګې ډېر چې جوړ دی په زردالو کې،
زموږ هیله دا وه چې دا مانګې ډېر څه به کوټې ته اوبه ورکول کېږي د کوټې ولس ته به اوبه ور راځي خو دا واورئ ډېر خلک به په خبرې خو څه به درته نه ویې کوم د مانګې ډېر اوبه هم دې خلکو کیڼ ته یوړې هغه اوبه یې هم په پښتنو نه راپلاږي نو دا څنګه ریاست دی چې پښتانه په تږي مړه کوي زه په دې ریاست کې له 15 کاله راسي پښتانه چې دا ریاست کله جبري تور دا غیر فطري ریاست انګریز جوړ کړي د تقسیم په نامه باندې انګریز جوړ کړي بفر زون یې لکه دا د دنیا لپاره کله چې دا ریاست په وجود کې راغلی دی په پښتانه یوه ورځ د خیر نه ده ته رسوي دلته پښتون د درېیمې درجې شعري هم نه د غلام په حیثیت دی پښتون په خپل وطن کې غلام دی په د دپه کیڼ کې اف جي کالج هم سته ګریجر کالج هم سته د دپه کیڼ کې اف جي سکول هم سته نو دغه هر شی دا کیڼ د ځان ته یورپ جوړ کړی دی له یورپ هم 100 فوټه مخکې دی تاسو به په دا کیڼ کې یو کډی نه ووینئ یاره دا خو سم که دا څه دي نه دا خو نو دا کیڼ کې په روډو کې به یو کډی تا نه ووینئ چې یو کډی جوړ وي او زما د نوي کلي هره ګلۍ کډی ډکه نه ده هره ګلۍ ملتوړو ډکه نه ده اوس هم لازم نه دی وویل تاسو کلمه خالي روپۍ ګټي شخص فکران نه راکوي نو دا د کیڼ زما و دا کیڼ والا چې دي دا د دې وطن دا زما استاد تنخواداره دي زما استاد خوارۍ چې دا کومه مزدورۍ ما ورته کوو دا کومه روپۍ چې ما ورته ګټو او دلته د ټکس په نامه ورکوو زما استاد له پیسو دلته تنخوا ورکول کېږي عجیبه داسې چاته زه تنخوا ورکوم نه له ما هغه زیات په حسرت دی هغه له ما نه زیات سهولتونه دي او زه دلته د اوبو ته ناست یم چې اوبه د څښلو اوبه هم ماته نشته د غلامي بدترین شکل دا دی د غلامي بد شکل دا دی دا کوم چې نن پښتانه په خپل وطن کې تروي د کوټې ښار چې ته له کوچلاغه را روانېږي د DHA په نامه د ایربیز په نامه د کیڼ په نامه د غزابند په نامه د اصله ډیپو په نامه د کیڼ ډیپو په نامه زما د وطن هره مځکه یې راسه قبضه کړې ده په زراو یې کړه مځکې د پښتنو مځکې ته قبضه کړې راسه تا داسې فوج لیدلی دی چې د خپل عوام د خپل ولس مځکې قبضه کوي د ځان د سهولت دپاره او خپل ولس له خپلو مځکو ماجر کوي له خپلو مځکه یې سړي نو دا د غلامي بدترینه شکل دی د 15 کاله دا موږ برداشت کوي 15 کاله موږ دا وړې دا سختري مې یوړې زموږ پلار نیکه دې ریاسته په هغه دوی چې ورته وایي په خواستۍ باندې کله د اصلاحات په نامه کله د آئین په نامه کله د آئیني حقوق په نامه کله د انساني حقوق په نامه دې ریاست ته موږ خواستونه وکړي خو ده ماته دې ریاست د انسان په نظر نه راته کتل او زه یې مړکومه خو نن یوه خبره صفا ده 15 کاله برداشت سو و 16 کاله چې راځي پښتون به دا نه برداشت دی پښتون تحفظ مومن پښتون کار لري بشر منظور پښتون لري
ځوانان لري د ذریعې حساب درسره کوي دا یا نقشه نن دا جلسه د نوي کلي په پښتونستان چوک ده بیا ته وینې چې دا نوی کلی دا پښتونستان چوک بیا د لوی پښتونستان اره کوي که نه کوي سمرو عجیبه ده د والنټریزم په نامه یو لک پښتانه مړه سو د سیول هسپتال کې په 100 زیات وکیلان شهیدان په څه باندې مړه یو دا والنټریزم په نامه په څه دپاره مړه بې مقصده بې وجه یې مړه کړو نو هسې چې دا ریاست په پښتنو مړه کوي دا به مړ کوي که به نه مړ کوي چې دا ریاست مړ کوي دا پښتانه نه پرېږدي نو بیا خو په کار دی چې پښتانه له ځان سره پنځ کړي او د یوه مقصد دپاره بیا مړه سو بیا نامه نه څه مړو په خپل وطن مړه سو په خپله خاوره مړ سو په خپل آبادي باندې مړ سو را روان نسل له دې غلامي خلاص کړو له دې تورې پنجابه یې خلاص کړو ملګرو لوی وطن افغان وطن نن له هغه حالاتو سره مخامخ دی چې په خوندو باندې پابندي ده د تعلیم پکار دی چې موږ ته د هغو دپاره هم غږ پورته کړو هلته چې دا حالات دی په شمالي وزیرستان کې د پی ټي ایم درې ملګري عیدالرحمن زکیم خان او جلال خان صدر جلال دا یې وړي دي چا وړي دي صدقي چیک پوسټ باندې ادارو خفیه ادارو او فوجیانو پورته کړي دي پر لټ له څو ورځو راسې شروع دي شرم وکئ تاسو د امر غوښتنه واله وطن غوښتنه واله ځوانان قید کوئ هلته پر لټ شروع دی موږ له دې سټیجه دا مطالبه کوو که چیرې دا ریاست زموږ د پی ټي ایم عیدالرحمن زکیم او جلال نه راخلاصوي نو یاد یې لرئ بیا به مشر یو داسې حکم کوي چې بیا به ته په هر ځای کې ناست وې که په اسلام آباد کې وې که په پنډۍ کې وې که په لاهور کې بیا به پښتانه مارچ دسه کوي چې بیا پښتنو مارچ وکوي یاد یې لره بیا به د عمران خان ویر وي بیا به د پنجاب ویر وي بیا به د قطر ویر سي بیا به یو نوی تاریخ